دلته شاوخوا 12,000 افغان کډوال اوسېدل چې ډېری یې د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسېدونکي وو، خو اوس یوازې د 40 په شاوخوا کې کورنۍ ترې پاتې دي. دا کمپ د پیښور په شمال لویدیځ کې د 400 سړک ته څیرمه پروت دی. له 1980 کلونو راهیسې هغه افغانان دلته میشت شول چې د جګړو او ناامنۍ له امله یې خپل هیواد پرېښود او کډوالۍ ته اړ شول. دغه کورنۍ اوس د تګ لپاره خپل توکي او بسترې راټولوي. هغه کورونه چې یو وخت یې د زرګونو کورنیو د ژوند کیسې په ځان کې ساتلې، اوس یې خښتې او دیوالونه یو په بل پسې غورځي. افغان کډوال له ځان سره یوازې هغه توکي لیږدولی شي چې د لیږد وړ دي او پر تورخم د اوښتلو اجازه ورکول کیږي. پاتې توکي چې د کور ځینې وسایل، خښتې او لرګي پکې شاملېږي، په خورا کمه بیه د سیمې په خلکو او یا د کباړ په ډول خرڅېږي. د ستنېدونکو کورنیو لپاره تر ټولو ستره اندېښنه په خپل هیواد کې بیا ځای پر ځای کېدل، سرپناه او د لومړنیو ورځو ناڅرګند برخلیک دی. یو جبرن یو د سخته پالیسي د موږ دپاره اختیار کړه، داسې نه وه په کار لکه دی چې موږ کومه پالیسي وکړه د موږ یې تیت فرق کړو. د موږ نه خلک څوک په نمبر باندې لاړه، څوک یې ډیفورټ کړه، څوک یې په زور وویسته. وران کورونو ته ګورو، ولې چې دا سړي ته ډېر احساسات ورکوي، ډېر زور ورکوي. چې مثال په طور دلته موږ رالوي شو، پیدایش همدغلته وشو، دلته موږ رالوي شو، اوس موږ د دې ځای نه ځو، نو دا موږ ته ډېر سرجي زور راکوي. اوس مثال په طور داسې سړی به وي چې وس پې وي، لاړ به شي، د ګاډي کرۍ به ورسره وي، کور به هلته جوړ وي. په دې خزانې کیمپ کې داسې ډېر خلک شته ده چې وس یې نشته د ګاډي د کرۍ، نو هلته بیا د آبادۍ څه وس وي، د ځای ځایګۍ به یې څه وس وي. بس ډېرو خلکو نه چې تپوس کوی به چېرته به یې په د غره لمن کې واړو، چېرته به یې په یو ډاک کې واړو، نو موږ به شپه سبا کوو. هغوی د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه هم اندېښمن دي. بیرته ستنېدونکي افغان کډوال شکایت کوي چې په تورخم کې کله ناکله 14 او 15 ورځې ځنډول کیږي او کله چې لارې وتړل شي د لاریو کرایې هم لوړېږي. نن چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د خزانې او لسګونو نورو کمپونو کوڅې د اجباري اخراج له امله له افغان کډوالو خالي کیږي او کورونه یې نړېږي. خو د دې کمپونو په کوڅو او دیوالونو کې لا هم د هغو افغانانو د ژوند نښې پرتې دي چې کلونه یې دلته په تمه مبارزه او هیله تیر کړل.